که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس د ویډیو نه لاندې په دې ریډ کلر سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او ورسره په څنګ کې په دې بیل آیکن باندې کلیک کړئ ترڅو زموږ ویډیوګانې لومړی وګورئ. لکه د لایف په هر څنګه انجوایمنټ د هغې نه اخلي، کو هغه د سپورټس باره کې، کو د شعر او شاعرۍ د وجې، کو هر څه. خو زما لکه دا پروکلیمیشن دی چې یو سړی چې کوم دی هر یو فیلډ جاین کړي په لایف کې، او دا مې اورېدلی دی چې کوم مطلب یو انسان چې کوم دی هغه د شعر او شاعري څه مقصد نه وي که نه، مطلب د هغې سره پونډ اپ نه وي، شوق یې ورسره نه وي، د هغه څه مقصد هم نه وي، دا مطلب احساس سړي کې را پیدا کوي که نه. نو د دې هکله کې به زه یو درې شعرونه ویم د اسرار اتل صاحب. وایي داسې یو بشر مې په کمال ملګری کړی دی، داسې یو بشر مې په کمال ملګری کړی دی، خدای ورسره حسن او جمال ملګری کړی دی. وایي ستا خو تشې سترګې تورول د سړي خون اخلي، ستا خو تشې سترګې تورول د سړي خون اخلي، او نن دې لا د زنې سره خال ملګری کړی دی. او اوس په د غزل په جوړولو کې وخت نه لګي، اوس په د غزل په جوړولو کې وخت نه لګي، جانانه ستا تصویر زما سره یو خیال ملګری کړی دی. او وایه زه اتل درله جانانه څه در ولېږم، وایي وایه زه اتل درله جانانه څه در ولېږم، خدای را سره ستاسو کلیوال ملګری کړی دی. او یو شعر به بل ویم د اسرار اتل صاحب. وایي ته چې وړه وې تا به خټو نه پیړۍ کولې، ته چې وړه وې تا به خټو نه پیړۍ کولې، زه خو م شیطان وم ما به هر وخت ستا پیښې کولې. او وایي چې ټوله ورځ به سم په لوبو باندې ستړي شو، نو بیا ماسخوتن کې به مونیا راته کیسې کولې. او موږ سادهګانو یارانې مو پېژندلې چېرته، موږ سادهګانو یارانې مو پېژندلې چېرته، موږ به ایله بیله چندرو باندې لانجې کولې. او ملګرو زه څه د اوس نه شاعري نه کړم، زه څه د اوس نه شاعري نه کړم ملګرو، زه چې ماشوم وم ما به هغه وخت ټپې کولې. او د پټ پټون یو ماښام راته اوس هم یادېږي، د پټ پټون یو ماښام راته اوس هم یادېږي چې درنه غیب شوم تا اتل اتل نارې کولې. بل د اسرار اتل صاحب یو شعر دی، وایي زمونږ په کلي تندرونه چې سپوږمۍ ونیسي، زمونږ په کلي تندرونه چې سپوږمۍ ونیسي، نو کلک مې په لاسو کې لاسونه لیونۍ ونیسي. او جانانه ستا تصویر ته داسې غریب نیولی شمه، جانانه ستا تصویر ته داسې غریب نیولی شمه لکه سړی چې قرضدار یې د مرۍ ونیسي. او چاته د خپل خفګان اظهار نه کړم خو وایم، چاته د خپل خفګان اظهار نه کړم خو وایم، ډېره نږدې ده چې دا زړه به مې پولۍ ونیسي. او د پیغلو جنګ دی ټول خورین منګې مات کړل اشنا، د پیغلو جنګ دی ټول خورین منګې مات کړل اشنا، کله غوسه شي د یوې بلې کمسۍ ونیسي. او اتله اوس خو په ځان دومره یریدلی یمه، اتله اوس خو په ځان دومره یریدلی یمه، هسې نه چېرته مې په یار پسې جبۍ ونیسي. واه. که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس د ویډیو نه لاندې په دې ریډ کلر سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او ورسره په څنګ کې په دې بیل آیکن باندې کلیک کړئ ترڅو زموږ ویډیوګانې لومړی وګورئ.